یوه کلیواله جینۍ په کومه طریقه باندې په بازار کې غلط کار ته مجبوره شوله. درنو دوستانو، دغه ښځه خپله واقعه بیانوي چې زما خاوند په بهر ملک کې و، خو ماته به یې پیسې نه رالیږلې. وایي چې زه به کله بازار ته تلم، سودا به مې راوړله، نو ما سره به د کور یعنې خاوند به مې ایله دومره پیسې رالیږلې وي چې په هغې باندې به د خوراک لږ ډېر سامان شو، نور به یې داسې څه پیسې نه رالیږلې چې موږ به پرې خپلو بچو له جامې اخیستې وي، پیزار به مو اخیستی او یا به مو نور څه کړي وو. دا جینۍ په خپلو خبرو کې وایي چې د اختر مخه راغله، یعنې اختر را نږدې شو او موږ ته مې خاوند هېڅ هم نه و رالیږلي چې بچو ته مې پرې جامې اخیستې وي یا مې ورته نور داسې پیزار او یا څه اخیستي وو چې ما خپل بچي خوشحاله ساتلي وو او خاوند مو هم پروا نه کوله. نو بیا وایي چې د همدغه له وجې وایي چې ما یو دوکاندار سره یارانه دوستانه جوړه کړه او د هغې نه پس ما ته به هغه دوکاندار هر څه راکول، خو دغه دوکاندار زما عزت هم لوټ کړو، ما سره یې هر څه وکړل. دا ښځه وایي چې منم دا زما یوه ډېره لویه ګناه وه چې ما وکړه او د دې ګناه معافي بالکل نشته. خو بیا دا هم وایي چې په دې کې ما سره خپل خاوند هم شریک دی، ځکه که هغه ما ته پیسې رالیږلې او یا هغه زما خیال ساتلو نو ما به هېڅکله هم داسې قدم نه و اوچت کړی. قدرمنو دوستانو، اکثره وخت په کورونو کې مشکلات مسایل ډېر زیات شي او تر دې حده ورسي چې ښځه او خاوند د یو بل نه نفرت شروع کړي، نو بیا داسې نه وي په کار چې ښځې ته خرچه نه ورکول کېږي یا نور څه مسایل ورسره وکړي، ځکه چې ښځه هم تورسرې ده او زیات وخت کمقلتوب هم کوي چې بیا داسې قدم اوچت کړي چې د ټول خاندان د شرم او بې عزتۍ سبب جوړ شي. د پښتو پوسټ چینل د ویډیو تر همدې ځایه ستاسو ټولو ډېره مننه کوم چې د ویډیو تر اخره راسره پاتې شوئ.